د کابل ولایت 14 مالیاتي حوزه کې د مالیاتي قوانینو، طرزالعملونو، لارښودنو، لایحو او لاسته راوړنو په تړاو د عامه پوهاوي سیمینار ترسره شو. دغه سیمینار په ټولیزه توګه د 14 مالیاتي حوزې په جامع مسجد کې او همدارنګه هټۍ په هټۍ ترسره شو چې پکې د مالیاتو اړوند د دغه مالیاتي حوزې د اصنافو ستونزې واوریدل شوې. د 14 مالیاتي حوزې اصناف او مشران د دغه سیمینار څخه خوښ او د ورته نورو سیمینارونو غوښتونکي دي. بیا به جوړ کړو پل په پل ګران هیواد مو لکه ګل کړي زلمي به یې ټکور ټول زخمونه په درمل لاس په کار دی او ظلمو ورته کړي توجه بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتي دی بچو هڅې پیل د جوړېدو دا وطن د رغېدو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتي دی بچو.